په یو لیرې یخ او سپین غرونو کې یو کوچنی کلی وه چې خلک یې ډېر ساده ژوند کاوه. ژمي به هلته ډېر سخت و، واوره به تر زنګنو پورې پرته وه او د غرونو سرونه به تل د سپینې واورې لاندې پټ و. د همدې کلي یو ضرور هلک و، نوم یې ارحم و. ارحم به تل د غرونو خواته کتل او د لویو سفرونو خوبونه به یې لیدل. یو ورځ د کلي یو بوډا سړی خلکو ته وویل د یخ غرونو تر شا یو پټ درشته. هلته یو زوړ څراغ پروت دی. وایي څوک چې هغه څراغ پیدا کړي د خپل کلي لپاره به لویه خوشحالي راولي. خلک وډار شول ځکه هغه غرونه ډېر خطرناک وو. سخت بادونه، یخه هوا او لویې کندې وې. هیڅ څوک د تګ جرأت نه کاوه. خو ارحم وویل زه به ځم. که زه کامیاب شم زما کلي به خوشحال شي. مور یې اندېښمنه وه. هغې ورته توده چپن، ډوډۍ او یو کوچنی څراغ ورکړی. د تلو پر وخت یې وویل زویه ضرورتیا ښه دی خو عقل هم ورسره ساتي. ارحم سهار وختي روان شو. غرونه ټول په واورو پټ وو. باد به زورور چلیده او کله کله به یې د سترګو لید هم بند کړ. خو ارحم مخکې روان و. څو ساعتې وروسته هغه یو کنګل شوي سیند ته ورسید. اوبه ټولې یخ شوې وې. هغه ورو ورو پر یخ روان شو خو ناڅاپه د یخ یوه برخه ماته شوه. ارحم ژر د یوې ډبرې مینه وکړه او ځان یې وژغوره. زړه یې ډېر وډار شو خو بیا یې خپل ځان ته وویل زه باید تسلیم نشم. هغه روان پاتې شو تر څو چې ماکام شو. شپه ډېره سړه وه. ارحم د یوې غار خواته لاړ او هلته یې اور بل کړ. د غار دننه یې عجیب غږونه اورېدل. لږ وروسته یې ولیدل چې یو زخمي واورې یې لیوه هلته پروت دی. ارحم لومړی وډار شو خو کله چې یې ولیدل لیوه زخمي دی نو مرسته یې ورسره وکړه. د خپلې جامې یوه ټوټه یې وشکوله او د لیوه پښه یې وتړله. لیوه ورو ورو آرام شو او د ارحم خواته یې په مهرباني وکتل. سبا سهار لیوه د ارحم مخې ته روان شو لکه لار چې شی. ارحم حیران شو خو ورپسې روان شو. هغې د واورو، لویو ډبرو او تنګو لارو نه تیر شول. څو ساعتې وروسته هغې یوې پټې درې ته ورسېدل. هلته هر څه د یخ په شان ځلېدل. د درې په منځ کې یو زورو طلایي څراغ پروت و. څراغ عجیبه رڼا لرله. ارحم ورو ورو ورنږدې شو او څراغ یې پورته کړ. ناڅاپه ټوله دره روښانه شوه او د غرونو سرونو ته رڼا خپره شوه. خو په همدې وخت کې سخت طوفان پیل شو. باد دومره زورور و چې د درې واوره یې پورته کوله. ارحم هڅه کوله چې بیرته راستون شي خو لاره ورکې شوه. هغه وخت هم هغه واوره یې لیوه بیا راغی. لیوه د ارحم مخې ته روان شو او هغه یې له خطرناکو لارو راویست. له ډېرې سختۍ وروسته ارحم بیرته خپل کلي ته ورسید. کله چې د کلي خلکو طلایي څراغ ولیدل ټول حیران شول. د څراغ رڼا د کلي په منځ کې خپره شوه. له هماغې ورځې وروسته د کلي خلک خوشحاله شوه. واوره لږې شوه او د خلکو ژوند ښه شوه. بوډا سړی موسکی